ابن مخلد اندلسی رحمت الله علیه دا یو لوی عالم یو لوی هستی تیر شوی موږ د اسلام او د مسلمانانو تاریخ نه ناواقف یو سپین اندلس باندې مسلمانانو 800 کال حکومت کړی دی سپین او اندلس باندې اوس هغه د عیسایانو په قبضه کې دي څومره جماعتونه چې دي د اغینا ګرجی چې دي او صومعي رخ شوي دي مسجد قرطبه هغه تاریخي مسجد هغه کې نن عیسایان يهود په هغه کې ډمامې او ډول کې وي صرف د سیر او تفریح د باره پکې لګ نشانات پرې دي نور ټول ځای په ځای پکې میله څه چې دي هغه دي ولې مسلمان خو بل څه سر دی روایتو کې راځي چې سپین او اندلس کې د علم دومره چرچا وا چې په هر کور کې با مکتبه و د کتابونو هر یو کور به د کتابونو چې دی هغه ډکو او نایاب کتابونه چې برچا په مکتبه کې نو هغه به ګرځیدا او خپل مکتبه له نایاب کتابونه قاتل کورا کور چې کله مسلمانانو خپل کار پرې خود او خپل مهنت هغه پرې خود نو هغه 800 کال چې بچا حکومت کړو نن راشه هغه ځکه عیسایانو قبضه ده هغه ځکه مسلمانان جماعتونه وران شوي دي هغه باندې د عیسایت نخي او جنډې چې دی هغه ولاړې کو مسلمانانو خپل کار اوچت نکو خپل ځان سنبال نکو دغه البزما استای وخر روان دي حالات ګوره په خپل باندې نو آغا ابن مخلد اندلسی رحمت الله علیه د اندلس نه روان شوی دی د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بارک اوریدي دي چې داسې بصره کوفه کې یو لوی هستی د احادیثو ذخیره ده وسره مطلب مې د خبرې دا دی چې موږ دلته مانزل نشو راتلی نن موږ دورې سخته بزان نشو تیرولی د ابن مخلد دا واقعه د تذکویم چې کچری یو انسان دی کې عبرت اونسی او مهنت شروع یو میاش هغه دریاب کې سفر چې دی هغه وکړو چې کله بصری یا کوفی ته راورسید د وخت بادشاہ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه باندې پابندی لګولې و پابندی سره لګولې و یو مسله و هغه مبارک وی چې تبردي مبارک فتوا ورکې امام احمد ابن حنبل وی ز فتوا نه ورکوم مسله غلطه و په دې باندې د بادشاہ سره ټکراو راغی او چې کله ټکراو راشي بیا مخامخ سخت راځي تکلیف راځي او تاریخ زمونږ دادی د مسلمان چې دی بکلک ولاړی مقابله ته دی بشاده کیږي نه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی ارس چکه فتوا نه لګو فیصله نکو په درس باندې پابندي ولګیدله امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نظر بند شو چې کله ابن مخلد را ورسېدو تاسو نه کی یاره ته ډیر بد قسمته طالب ولی د امام احمد ابن حنبل په درس باندې پابندي لګیدله ولی واقعا او ټول ملګرو بیان کړل دی به جمعات ته تو التباناس بل یو عالم او غب درس کاو او چې کم ذوق او کم شوق د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه زده کړو هغه تن د اعلانو پوره شوی یو ورځ ناست یو ملګری ته وی د سوکا چې په امام احمد ابن حنبل خو پابندي لګیدلې ده خو ما د دورو کو چې صرف ما د داغي کور خیا چې کور کم ځای کې دي چې کور کې نظر باندې بهر ته نه راوځي ملګری وسره وی چې راځه ټیک دا لاړ بشو خو په ګوته باندې تا ته زاغ نشم خوې دستر کې به اشاره برته اشاره کوم زګه ما ته خطر ده پته نه لګي کوم سو 19 د ټیک دا دی روان دي لار باندې
چې کله د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کور ته ورسېدل دغه بل ملګرو ته په سترګه باندې اشاره کړي چې دغه کور دی بس وی ته اوس خلاصې زه چې ځو واپس ابن مخلد رحمت الله علیه با سحر د ملنګې جامې واغوستلې د ځان سره به د خیر او د سوال یو څیز لاس کې نیولې او کلی کې به ګرځېدو خیر به ټولاو چې کله د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دروازې له ورسید دروازې وټکوله عربی کې आवाज وکړو خیر راوړې خدای وبخا امام احمد ابن حنبل راووتو هغه یو روپۍ راغستې ده یو درهم راغستې دی کېښود ته ابن مخلد ورته وایي وی زه د پیسو سوالګندې نه یم زه د احادیثو سوالګندې یم په ما باندې پابندي ده زه نشم ویلی تا ته وی بس زه به روزانه په دغه کې لباس کې راځم کو څوک یې ته به مال روپۍ راکې زه به ځم او چې څوک نی ما ته به یو حدیث وې زه به ټوله ورځ هغه یو حدیث چې دی هغه زه ورته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په دې باندې صلاح ده روح کال ابن مخلد رحمت الله علیه اندلسی اب روزانه راتو سوال به کاو سوال مقصد نو د حدیث سوال مقصدو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته بچ مکمل او شو حدیث به وته وي چې مقبه نه وا روپې به ورلور کړه هغه ابن مخلد بدا هغه زین الله روح کال هغه دا مهنت او خواري چې دی هغه وکړل کال نرستو دا اغینه پابندی چې دی هغه اوچته شولا درس بیا شروع شو ابن مخلد رحمت الله علیه چې به درس تلاړ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه به دې نوجوان د ځای پرې دې مخې ته راولي دا هغه نوجوان دی صحیح معنو کې دی د علم چې دی هغه طالب دی د احادیث طالب دی مسلمانانو ورونو د دین د بار خلکو دومره قربانې تیرې کړې دي